آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ زمانے بھر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پام کوي اوله استفتاء مړی چې مړ سي د مړي انتقالول د مړي وړل وار د وار د یو ځای څخه بل ځای ته دا څنګه دی. دوهم که چیرې مړ سي بیا یې سړی پټ کړي دا زموږ خلک وایي دا ما امانت پټ کړی دی او وروسته یې بیا کاږي بل ځای وړي. دا یې دوه. اول زموږ د الفتا بتوفیق الله تعالی زموږ مذهب دا دی چې وړل 1 میل و 2 میله تر 3 میلو د محمد صاحب پر کول پروا نه کوي ځکه اکثره وخت عادي اجرې دغونه لري وي. تر دغه واخوا ته مکروه تنزیهي دی. حتی زموږ عادي علما پر دې اتفاق لري که چیرې وصیت پلار وکړي په دې چې ما نقل کوي پلاني ځای ته مې یوسئ دا وصیت یې نه لازمیږي ځکه وصیت په چا دی په مکروه دی. دوهمه استفتاء دا ده چې هغه دغه مړي امانت پټول زموږ په شرایعو کې نه دي. یعقوب علیه السلام یا یوسف علیه السلام چې تر مرګ وروسته وختل ویې وړه سوه هغه شرایع من قبلنا وه. ردی مختار دا کیسه را نقل کړې د ښځې یو زوی و په بل وطن کې مړ سو. دا ښځه ورله هغه وطن ته دا خلکو ته وویله چې زه به یو تسلي پر کوم خپل وطن ته بې ویسم. د املایان د هغه زمانې راټول سو ټولو په مشترکه فتوا ورکړله چې بلکل نه دی جایز. هغه دا دی که ورسېږي که نه ورسېږي دا نه دی جایز. نو مړی چې پټ سو بس هغه یې ځای دی خو په دغه شیانو باندې هغه راختل جایز دی. که چیرې د غصب په مځکه کې پروت بیا کې راوکاږي پروا نه کوي. یاو که چیرې هغه ورود راتی د مځکه یې وړل که بیا راوکاږي پروا نه کوي. که چیرې متاع و سامان پکښې و هغه په دې قبر کې ورسره پټ سوی و. دا قبر د دې دپاره شیني چې متاع و سامان راوکاږي پروا نه کوي. او هغه سامان چې بس یو اندازه روپۍ وي ډېر یې نه غواړي چې بیخي ډېرې چې ما سیاده هغه زموږ ته چې په اصطلاح چې دونه روپۍ وي چې سړي ته روپۍ معلومیږي ارزښت ورته لري هغه علماو تر 10 ترمه اندازه پرې لیکلي دي چې هغه خواته لږ ډېرې لیکلي دي. دا شان به وي. حتی زموږ کتابونه وایي د کافر قبر د دغه دپاره شنل چې شاید مال پکښې وي خو دا وي چې مال وینې ډېر غالبه ګمانه دا وي هم جایز دی. دا ټوله هغه چې یې نه کوي هغه دوری مختار ورد مختار جلد اول 642 او دریم جلد 642 او دا وروسته صفحې ډېرې بیخي ډېرې صفحې په دې کې مشترکې درته وایو چې بیا د دې صفحې د دا اتفاقي خبرې دي. بل دغه دی راولاړ که سو پټ سو تر ټولو اول دا خبره واوري چې په قبر کې له حد اولادی تر شامۍ چې دا مخ بابین کې کاږي. خو که چیرې راولاړ سو مځکه ډېره خوړه وه نو بیا پروا نه کوي چې څوک یې کې شامۍ کې بیا هم خو هغه بیا د یو شی سربیره خو علیحده داسې پوخ شی بیا نه جوړوي خو دغسې د ضرورت په خاطر چې مځکه خوړه یې ډوډۍ نه درېږي بیا پروا نه کوي. درېیمه استفتاء قبر پخول څنګه دي. قبر پخول هغه
زموږ چې په ګچو باندې پخوي دا ناروا دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړي قال نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يجسس القبر وان يقعد عليه، چې پر دغه قبر باندې کښیني او څوک قبر او دغه کې دار د مختار جلد اول 622 او هندیه جلد اول 166 او قاضي خان پرامشت هندیه جلد اول 194 او فتح الملهم هغه 50 صفحه جلد اول دا دوم جلد او اعلاء سنن شپږم جلد 2900 هغه 90 صفحه او کفایت المفتي 5 جلد 500 او اب کې مسائل او ورونکاهل 4 جلد 402 او پیکانی پی وادلو تو جلد اول 314 ډیر پام ورته کوئ. 4 استفتاء پر کمر باندې ګنبته جوړول یا د بعضې اولیاء کرامو هغه پر قبرونو باندې جوړول. یو خو انبیا دي هغه خو پرېږده، بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ثابت شو په خصوصي هغه په اجماع د صحابو هغه پرېږده. نور چې قبر پر اولیاء کرامو یا پر ساداتو پر مشرانو جوړي جواز نه لري، دا جایز نه دی، دا سخت غلط دی، دا ابتدا بتوفیق الله تعالی څلرمه د حرام دی. دا سواله او دغه دپاره لکه در مختار جلد اول 622 یروي استیامه او قاضي خان پرامشت هندیه جلد اول 194 فتح الملهم هم 6 جلد ابل الپلما 2 ویلو غلط سوم 50 صفحه او یالاو سنن 6 جلد 2000 هغه 600 هغه 900 ویلو غلط سوم 18 صفحه او فتاوای محمودیت بو 20 جلد 244 صفحه او کفایت المفتي 5 جلد هغه 525 صفحه. هغه 5 استفتاء قبر په ډبرو او خښتو دا محکمه کول. که چیرې دغسې مسئلات دپاره وي چې قبر نړیږي او د قبر دپاره نو کې د محکمې دپاره ووایي هغه د ضرورت په خاطر پروا نه کوي، خو د زینت دپاره هغه د زینت دپاره مکروه دی، ناجایز دی. در مختار جلد اول دغه 601 صفحه ده او په 622 صفحه جلد اول کې هم دا وایي او هندیه 115 د جلد اول تاتارخانیه 2 جلد صفحه ده او سراجیه 322 صفحه ده. 6 استفتاء پر قبر باندې کښينستل او خښتل او خوب ور باندې کول. الابتاء بتوفیق الله تعالی پر قبر یو د دې دپاره داسې کښېنستل چې بولې پر وکړي، چکر پر ووي، مکروه تحریمي دی. او دوهم د هغسې پر کښېنستل اصح کول دا دی تر ډېر اختلافات وروسته چې دا مکروه تنزیهي دی. درېیمه هم ورسره یو ځامه کوي، دا پر قبر ختل مکروه تنزیهي سوه، که پر کښېنې مکروه تنزیهي سوه. نو د دغه وجې سره د محترم الله صاحب وایي سړی چې پایدرۍ کې ځي پر نوې لار به نه ځي، امکان لري چې نوې لار وداسې ځای ته ولاړ سړی پر قبر وخېږي، نو هغه څوک دی مکروه تنزیهي دی. یعلا سنن 6 جلد 2628 ښه پام کوئ چې دغه مو سم دمداسې اورد مختار جلد اول هغه 622 او فتح القدیر 2 جلد 150 او تعلیل المختار اختیار تعلیل المختار جلد اول 116 فقه اسلامی 2 جلد 423 او هندیه جلد اول 116 بدایت المجتهد 190 او منهاج السنن 3 جلد 222 او مرقات المفاتيح 4 جلد هغه 223 او بحر رایق هغه 2 جلد 341 او تبین الحقایق جلد اول 580 او قاضي خان پرامشت هندیه جلد اول 195 ومه استفتاء پر قبر باندې نوشته کول څنګه دی؟ تاسو پام وکئ، پر قبر باندې نوشته کول چې دې ځای ته مو پام سي. الابتاء بتوفیق الله تعالی پر قبر باندې نوشته کول خو منع ده. هغه دا دی ان یجسس القبور و ان یکتب علیه او یبني علیه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دغه تورې سم دم راغلی چې کتابته سم منه راغلی ده، لیکن پام ورته وکړئ دغه کتابو
لکه تبین الحقایق په جلد اول 580 کې مکروه بللی دی کتابت، هندیه په جلد اول 166 کې مکروه بللی دی، بزازیه په جلد اول 2 کې مکروه بللی دی. لیکن طالبانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث راخي، لیکن موږ وایو هغه داسې کتابت چې اطراء پکښې وي، د سړي ډېر صفت پکښې وي، او یا د قرآن عظیم شان آیات وي، دا شان مکروه تحریمي دی. او که دا نه و نفس د ضرورت په خاطر د چا د معرفت دپاره و چې ورک نشي پروا نه کړي. در مختار جلد اول 640 دا بیا پروا نه کوي، جایز دی. او الله و سنن 6 جلد 2641 او قاضي خان پرامشت هندي جلد اول 194 او بحر رایق 2 جلد 340 40 فقه اسلامي واجلو تو 2 جلد 412 اشیاء تاتای پر مراقل فلا 2 جلد 212 تبین الحقایق ام کفایت المفتی 5 جلد 540. اتم استفتاء د قبرو سواشر یبل او کښل د شریعت د نگاه څنګه دي، او پر قبرو باندې دغه شان غورځول دا بیا څنګه دي. الاستفتاء بتوفیق الله تعالی پلاندو وشو کې او شن وشو کې د قبرو څخه مکروه دي، او هغه چې وچوي هغه جایز دي، پروا نه لري. دا کله که چیرې د اجره موقوفه وه، وقف سوې وه، د چا په شخصي مځکه کې نه وه. که د چا په شخصي مځکه خو د هغه کار دی. دغه لانده واښه دا خپله ښه نه دي، خو دا هلته چې شنختې نه وي، دا شنختې پر درول دا جایز نه دي. خو لیکن که سړی پر ودرې د چا ملک نه وي، دغسې پر ولاړې وي، دا نه دي، دا نه دي، دا خو وچ لرګي پر دروي، دا هېڅ ستا هم نه. بیا به وروسته درته راشي. د مختار جلد اول 688 او الله و سنن 6 جلد 218 او فقه اسلامي واجلو تو 2 جلد 418 او قاضي خان پرامشتي هندیه جلد اول 195 باری رایق 2 جلد 343 بوشتي گوهر 2 جلد 118 مجمع الانور جلد اول 216 او موسای پکیا هغه ته 13 جلد 348 او هندیه جلد اول 118. نمه استفتاء پر کمرو باندې شنخت درول د شریعت د نگاه څنګه دي. الاستفتاء بتوفیق الله تعالی یو وچ پر درول دي، هغه په نیت د ثواب په نیت دا خو بدعت دی، دا نسته. بیرغان پر ځړول دا نسته. او یو لنده ده، لنده به ډېر پام کوئ چې دغه لنده هم ستاسې په دې ځای باندې سر خلاصي. نبي علیه صلات وسلام مبارک پر یو قبرو باندې دا لښته نیمه یې کړې، نیم پر یوه نیم پر بل. ول شاید دا تر هغه وخته پورې سنا وایي چې وچیږي او د دې څخه به د دوی څخه به عذاب پورته کېږي. د عذاب په سپکوالي کې به کوښښ کوي. لیکن خو د الله رسول خپل په ژوند کې 2 و 3 کړي دي. ډېر شابه هغه وفات شوي دي، ډېر خلک د رسول الله په ژوند کې رسول الله نه دي کړي. نو دا امکان لري چې د رسول الله خصوصیت یې هم وي، دا امکان لري چې د هغه خاص خلکو خصوصیت یې هم وي. که دا خاص خلکو خصوصیت نه وای نور ته بیا کړی وای. او د رسول الله خصوصیت ځکه صحابه بیا دا کارونه نه کول چې نه کوله ګر سره. نو که یو څوک یو وخت به روکن دا شنه وکړي، دا شنه درخته وچه خو نه وچه، دا وچه نسته چې وچه پرېږدي، دا وچه پر دروي. کله شنه وکړي لیکن بې له التزامه پر ځان یې لازمه نه کړي نو ډېر مشکل نه لري. او که پر طریقه د التزام وکړي، یا دا بې سنت یې وبولي، یا عبادت وبولي، یا طاعت وبولي، بیا څوک دی بدعت دی. او که یې دغسې وایي چې یو وخت د تبرک لپاره یې کوم، ډېر پروا نه کوي. یا الله سنن هغه 6 جلد 2619 او فقه اسلامي واجلو تو 2 جلد 418 او بوشتي گوهر 2 جلد هغه 188 او دلته زموږ استاسې هغه سبق را روان دی. رجی محترم په 688 کې وایي، او داغه رقم طالبانو انعام الباریم دلته پر دغه ځای باندې وایي چې 500 هغه 40مه صفحه ده. دا هم راولاړ شوه. پام وکړئ چې په دې خبرو ته مو پام سي، دغه بیا خطا نه سي. 10مه استفتاء د قبرستان آبادول څنګه دي. الاستفتاء بتوفیق الله تعالی که چیرې دغه یوه خبره واقع چې پر قبرونو چې زاړه سي او لیکن
تر زړورتیا وروسته باره بیا د دې ابادي کول پروا نه کوي خو په زړتیا کې یې نشته وخت فرق لري ټیم فرق لري وطن فرق لري زموږ د امام صاحب په مذهب کې دا چې سړي ګمان دا وي چې اوس به نو دوی خاورې سوي بعضو ډېر نادر روایتو 15 کاله راوړي دي اخواته خو نورو نه دي راوړي او د شوافیو دا نورو رایه هغه خو ډېره کمه ده هغه په 3 کال او په 4 کال کې زموږ رایه څه بالا ده خو چې هغه او هغه منطقي او هغه ځای ته کتل کېږي بیا پروا نه کوي چې وکرل شي خو چې تر دغه وخته مړي نه وي کرل ناجایز دي 38مه صفحه 38م جلد 348 موسای پکیار دي محتار جلد اول 459 او دا دی چې هغه نو بیا یا بل شی پکښې پټ سي یا بل څه وسي داسې خراب سي په باري رایک 2 جلد 242 تبین راکایک جلد اول 509 اب کې مسائل او انتقال 4 جلد 409 پر کفن باندې یاسین دا ګوري ولسمه استفتاء د یا سورت کاف یا په مثل د دې نور آیاتونه لیکل پر کفن باندې قرآن شریف یا کلمه لیکل دا شان ناجایز دي دا بې حرمتي د قرآن راځي او نجاست راځي دغه رقم چې هغه کلمه پر لیکم نجاست راځي لیکن په بل حدیث کې بیا دا راځي چې نوشته کول راغلي دي تطبیق یې زموږ کتابو کړی دي په قلم پر نوشته کول مکروه دي بې عزتي ده حرمت دی که قرآن وي او که کلمه وي او په لګوته باندې دغسې پر نوشته کول پروا نه کوي دا په ګوته نه دی زموږ خلک یې اوس په چا نوشته کوي په ګوتې پر نوشته کوي او بله دا خلکو بعض رواج کړی دي دغه نشته پر ډبره د جلا نوشته کې بیا ډبره په قبر کې ورسره چې دا غلطه ده هغه نه دی صحیح دغه بل دغه چې راولاړ شي هغه بسم الله وعلى ملت الله پر نوشته کې په ګوته پر کفن باندې یا پر تندي باندې یا پر زړه باندې پر هر ځای چې نوشته کې په ګوته په قلم نه په قلم مکروه دی که قرآن وي که دا توري وي د مختار جلد اول 488 او عزیز الفتاوا جلد اول 311 او دې ته پام کوئ اب کې مسئله انتقال 5 جلد 308 قبر د ځان دپاره کښلم په دې کې راتلله دا 12مه استفتاء وه هغه بعضې علما وایي دا ښه کار نه دی وجه دا ده چې دا خو د خدای په قرآن کې راغلی چې دی خبر نه دی چې بیارغدین تموته نو دی چې یږدي دا یو قسم هغه بدګماني ده خو یوه خبره شته چې چیرې د تهیو دپاره وکړي ډېر پروا نه کوي دغه څپې چې موږ ټول په دغه څپو کې د امانت پټولو د دې نورو خبرې هم ټولې درته راغلې كون من رجس الضلال تجردا والنور أشرق والظلام تبددا والفجر باشر والحياة تبسمت والدهر مبتسم لما ولد